الحمدلله تورخم ګیر دا تورخم کمیسارۍ دا او ټول پاکستاني پوځیان تښتېدلي رحم الله دی فضل وکړي د دوستانو دا ویډیو د تورخم له دروازې څخه را رسېدلې ده له تاسو سره شریکه کوم چې د تورخم پر دروازه باندې څه حالات دي څومره جګړې دي څومره نقصانات دي ولې دا رامنځته کي راځئ دا ویډیو وګورئ الحمدلله تورخم ګیر دا تورخم کمیسارۍ دا او ټول پاکستاني پوځیان تښتېدلي الحمدلله پاکستان حکومت تر مابین جګړه ده دوه مسلمانان کامرې وړي کامرې چیرې اوبه ټانکۍ دا عمرې اوس اوس ټانکۍ ورنه اوس ترڅه بهار راځه ټانکۍ ورنه ترڅه تاسو غوښتل دي کوم ځای دی وېسته کوم ځای وېسته ترڅه بهار ترڅه کوم ځای وېسته دا وګورئ بل ویډیو نه کوم تاسو سره او ټانکۍ نه دوه ټانکۍ باندې پرې ضرورت ونه کچې ولې ته تسبین تاور ولا تسبین ولا تاور ولا شور ما دغه شي چې ما ته مجاهد کامرا ولا کامرا شو دغه څه نه لګي ته ما ته بزخه ولا ترا دغه څه نه لګي کاته شو ولا صحیح ده چری ډکا دا زوړ د کامې ته ګوره دغه څه ځوړم ګوره ورته دغه سلیکټ ټټ کا نه لګي ټټ کا بس عمري بس عمري کې ده بس تا براسيموټو کې براسيموټو مخ خلاصه مخ یې براسيموټو کې ده دا حالات دا پر زمره أبارين ورا دا بل ویډیو راځي دوستانو را سره وګورئ دا هم سره شریکه کوم دا به برشور کې دوه نفر نارې پر موږ ولې ټکان دي کول هیڅ شرم دي ورجر پر تا دي پیش نه حالت سي ټکان پر موږ وکړو حرام خواره نه دی دا په بل ویډیو کې اقرار کوي چې زدايي شي د دې علاقې خلکو نیولې بیا اف سي ته خلاص ورکړي دا د اف سي والا هم راغلي دي دغه هم راغلي دي عوام هم راغلي دي لیویز والا هم دي ګرده دا دي راغلي دي نه دی اوس دا بل د ښکاره کوي دا دوه نفر دي دسته شته وغه تا کوم ټکان کوي تا مې نه وغه نه لاس ټکان دي کول نه شرمېدل پر دا پر مسلمانان دي ټکان کول دا د اف سي لیویز عوام ګرده راغلي دي یارانو نه دی د مور شدې د عوام اول بار په لګرځولي و ټول عوام ډېر مننه علامه خوشحال ساته صحیح ده ډېر مننه عوام تاسو ډېر موږ راکونو کو علامه ډېر خوشحال ساته دوستانو دا دوی ویډیو له تاسو سره شریک کې اولین سیوه کومه د تورخم پر دروازه باندې 4-5 ورځې کېږي دا جګړه شروع ده او تر اوسه پورې هم د تورخم دروازه بنده ده که وګورو حقیقت سره ووایو مثلا او دوهمه ویډیو چې تاسو وکړه دا په برشور کې 2 نفره د علاقې خلکو نیولي او دوی وایي چې دا اقرار کوي چې موږ له داعشان یو له داعش سره یو او موږ د مثلا یا د حکومت د وزن لپاره یا د ولس د وزن لپاره راستول سوي د دې په وینا باندې په بل ویډیو کې داسې یو وینا کوي خو هغه ویډیو کوم فایده کاغم له تاسو سره شریکه کوم که یو ځای ته تاسو سوچ او فکر کړئ د پاکستان حکومت بار مثلا داسې ادعا کوي چې دهشتګردي له افغانستان څخه پاکستان ته انتقال کوي یا د پاکستان کې چې څومره دهشتګردي ده هغه د افغانانو له لاسه څخه ده او دغه دوه خلک په دې کې تاسو یو وګورئ د پاکستان پر میډیا باندې هم ګرځي د خپل اقرار کوي چې ما سره اسلحه او ما سره کلاشینکوف پوز له افغانستان څخه پاکستان ته راغلی اول خو تاسو وګورئ د پاکستان چې څومره له افغانستان سره سرحد دی دا داسې مضبوط دي چې مثلا مچ هم پر هغه ځای نشي تللی
سیمه خاردار یې تاو کړی ده او هلته امنیتي عسکر ولاړ دي، هیڅوک هم نه پرېږدي. بیا څنګه دا خلک له افغانستان څخه پاکستان ته واوړي؟ دا د ولس په ذهن کې ګوري یو سوچ پیدا کیږي. دا د ولس په ذهن کې یو داسې خبر راځي چې دهشتګردي په پاکستان کې د افغانستان څخه راځي، څنګه ولاړ شي پر دې ځای باندې؟ دا خو ټول ستاسو تر کنټرول لاندې دي. نو دا یو سوال ولس ته پیدا کیږي چې دهشتګردي له کوم ځای څخه راځي. بل یو سوال د دې ولس و ذهن ته دا هم راځي چې تاسو وایي افغانان دهشتګردي جوړوي په پاکستان کې. دا افغانان که تاسو وګورئ په ایران کې تر هر څه ډیر دي، په هندوستان کې ستا، په تاجکستان، په ترکمنستان، په چین، د دنیا هر هیواد چې وګورئ افغانان په هغه هیوادو کې پراته دي. هلته هغه خلک ورسره وګورئ څومره له افغانانو خوشحاله دي. ولې په هغه هیوادونو کې دهشتګردي نشته؟ ولې په هغه هیوادونو کې بد امني نشته؟ ولې هغه هیوادونه دغه ادعا نه کوي چې زموږ په هیواد کې دهشتګردي د افغانانو له وجې څخه ده؟ یوازې دا ولې په پاکستان کې خاص وه؟ ولې افغانان یوازې په پاکستان کې دهشتګردي کوي؟ دا دوهم سوال هم د ولس و ذهن ته راځي. بله خبره که تاسو وګورو د پاکستان په تیر کال کې د پاکستان چې کله له ایران سره لانجه سوله، په 24 ساعته کې د لانجه ختمه که، هغه بارډر یې خلاص کوي. او دوی دا ویل د پاکستان حکومت چې مثلا جنگ د حل لاره نه ده. نو چې جنگ د حل لاره نه ده، مذاکرات یې وکړو، په 24 ساعته کې دننه د ایران او د پاکستان تر مابین چې کوم بارډر کومه دروازه ده هغه خلاصه سوله. ورسره سره د هندوستان طرف ته که وګورو واګا بارډر، ګوري پاکستان او هندوستان څومره سره مخالف ده. هندوستان څومره ورته غوسه ده، ګوري د چمپیون ټرافي لپاره نه پاکستان ته ځي، نه په پاکستان کې لوبي کوي. او هغه فاینل چې کم میش ده د نیوزیلینډ او د هندوستان تر مابین، هغه د چمپیون ټرافي چې کم کپ ده هغه یې له پاکستان څخه یوړی، هلته په دوبۍ کې به کېږي. خو بیا هم د دوی تر مابین اختلافات دومره زیات دي، بیا یې هم له هغه سره جګړه نه وکړه، نه هغه بارډر د دوی پر مخ باندې بند کړل سو. یوازې ولې افغانانو ته دغه چل جوړ ده؟ ولې د افغانستان پر مخ باندې دغه دروازه بندول کیږي؟ نو دا مهم سوالات دي چې د ولس په ذهن کې راګرځي. د دې سوالاتو باید جواب وکړول شي، د داسې سوالاتو باید اظهار وکول شي. دغه کمې مطالبې چې ولس پر دا بنیاد باندې کوي چې دا ولې داسې کیږي، ولې داسې کیږي، دا باید ولس ته جواب ورکول شي. الله دې رحم وکړي. افغانستان او د پاکستان خلکو دا سوچ او دا فکر و چې افغانستان او پاکستان به د خپل تر مابین داسې هیوادونه سي چې یو مضبوط اسلامي هیوادونه به سي، تر خپل مابین به ورورګلوي وي او د نورو کفارو په مقابل کې به داسې ولاړې لکه صفر، یعنې لکه ورونه داسې به یې د هغو مقابله کوي. خو نن که موږ او تاسو وګورو، پاکستان او افغانستان په خپل مابین کې سره نښتي دي. د پاکستان او د افغانستان تر مابین یو ورځ نه بله ورځ جګړه وي. کله د تورخم دروازه بنده، کله د چمن دروازه بنده، کله د انګور اډه، کله کم ځای د تر مابین داسې جګړې رامنځته کیږي. الله دې وکړي چې دا جګړې ختم، او مشران باید دا کوشش وکړي چې دغه لکه څنګه چې د ایران په هکله دی وایي چې جګړه د حل لاره نه ده، د هندوستان په هکله وایي جګړه د حل لاره نه ده، یا د بل هیواد داسې د افغانستان طرف ته هم باید داسې پالیسي رامخته کړي چې جګړه د حل لاره نه ده. باید یو له بله مذاکرات سره وکړي، یو د بل خبرې یوسي او د نړۍ په مقابل کې یوسي او خپل هیوادونو ته ترقي ورکړي.